متوجه اوسئ نننې موضوع مونږ تاسو په ایکسل کې پیسټ سپیشل لا مخکې د دې نه چې په پیسټ سپیشل باندې عملی کار شروع کو اول پیسټ سپیشل باید وپېژنئ. ها نوم دې شی اوسه انور ته ماته وایي چې پیسټ څه معنا پیسټ څه لپاره استعمالیږي او پیسټ شرطونه څه دي کله به فعالیږي ځکه دا مې درته کړي دي صحیح ده که نه آفرین دا معلومات به چیرته پیسټیږي دې ته وایي مثلا کوم ځای کې ټارګټ خو معلوم ده که نه ده په ایکسل کې مثال په ډول زه غواړم په ایکسل کې معلومات پیسټ کم دا به نارمل شکل سره چیرته پیسټیږي کوم ځای چې انتخاب شوی وي یا کرسر پکې موجود وي هلته به پیسټیږي همداسې ده که نه ده. نو اوس راځو ایکسل ته. تاسو په ایکسل کې دا پیسټ سپیشل په مختلفو طریقو سره راوړلی شي. ګورئ پیسټ سپیشل یو طریقه یا کیبورډ نه به تاسو څه ورته وي کنټرول به مو نیولی وي الټ سره دې وي بیا هم څه راځي پیسټ سپیشل راځي. ګورئ ورته صحیح شو. اوس دغه پیسټ سپیشل څه کار کوي دې تعریف به څنګه کوو. اصلا ویلی شو چې پیسټ سپیشل چې کوم یو ده یو کاپی په څو ډولو سره شي کوي پیسټوي یعنی یو کاپی به مختلف شکلو سره به پیسټوي. شکلونه او آپشن دلته دي. مثال په ډول زه یو مثال درکو په یو جدول کې یا ټیبل کې معلومات دي تاسو معلومات نه دي پکار صرف او صرف شی مو پکار د فارمټ یا ډیزاین کولای شي پیسټ سپیشل نه کار واخلئ. یا مثال په ډول تاسو سره معلومات دي په هغه معلومات کې مختلف فرمولونه فنکشن کارول شوي چې تاسو په ایکسل کې مختلف فنکشن مختلف فرمولې وای نو دا فرمولې او فنکشن چې کوم کارول شوي دي غواړي چې صرف او صرف فرمولې راواخلئ په بل ځای کې پیسټ کړئ نو بیا هم پیسټ سپیشل نه کولی شي. یا همدارنګه تاسو د یو ټیکس کومنټ نظری کاپی کولی شي بل ځای کې پیسټولی شي همداشان یو قیمت ور کاپی کولی شي. نو دا ټول مسایل مونږ تاسو به چیرته وایي پیسټ سپیشل کې چې دغه پیسټ سپیشل البته مختلف آپشنز لري. دا ګورئ دا ټول آپشن چې تاسو دلته ګورئ دا ټول مربوط د څه شي دي پیسټ سپیشل دی سره د کوم بټن سره د پیسټ لینک بټن ان شاء الله په ورسېدې کله چې دغه ټول آپشن به مونږ تاسو سره د استعمال کوو خو دغه ټولو آپشنو لپاره شرط شی ده کاپی ده یعنی ترڅو چې کاپی ونه لرئ دا یو آپشن هم نه فعالیږي ان شاء الله پې ورسېدی کنه. نو اوس به راشو دلته اول به معلومات ولیکو بیا به هغه کاپی کو. نو را به شو ورته وایو نیم جاب سلری خالد داود مثال نورالله علی جان احمد رحمت ولید نورجان. وظیفې ورکو منیجر ده اډمین ده او دلته راځو سلری ګورئ دا معلومات زیات دي کالم وړو کې دی ډبل کلیک اتومات د کالمو مطابق راځي دلته هم ډبل کلیک او دلته هم ډبل کلیک اتومات سیټینګ جوړ شو. کله چې جوړ شو کیبورډ څخه تاسو به څه وکئ دا ټول معلومات به انتخاب کړئ کنټرول به مو نیولی وي شی به مو نیولی وي کنټرول ټول معلومات انتخاب شول. کله چې ټول معلومات انتخاب شول دې نه بعد راشئ فونټ ګروپ ته ګرچې دا فونټ ګروپ تاسو نه دی ویلی وایي خو صرف دومره ورډ کې تاسو ورسره بلدیت لرئ چې صرف ډیزاین ورکولی شو. مثال په ډول دې ته مو دا ډیزاین ورکو بیا عنوان ته راوړو عنوان ته مثال دغه ډیزاین ورکو دا سنټر ته راوړو بورډ کوو لیکلو رنګ یې څه کوو سپین کوو او همدارنګ کنټرول ای ورته وي دې ته هم یو بارډر ورکوو. کله مو چې بارډر ورکو بیا دې نه بعد دا رو انتخابوو غواړم بله رو انتخاب کم څه کار به کومه
ډیر ښه کنټرول به ونیسئ بیا به بل رو انتخاب کې بیا کله مو چې دا انتخاب کړل د دې فل کلر به مثال په ډول دغه یو واخلو اوس پې ورسېدئ دلته راځو څه ورته وایم دغه مرج کومه دا شی کومه مرج کوم څه رقم دلته راغلم مرج یعنې یو ځای مې کړه دې ته یو نوم ورکوم مثال ګران ټوټل نوم مې شی ورکو ګران ټوټل غواړم دې مجموعه پیدا کړم مختلفې طریقې دي یو خو دا طریقه ده چې تاسو به دلته کرسر کېږدئ اړ به مو نیولی وي یو ځل مساوي دوه ځل مساوي کله مو چې الټ ونیولو ګورئ الټ یو ځل مساوي دلته کلیک الټ یو ځل مساوي دوه ځل مساوي یو طریقه دویمه طریقه مساوي به ووهئ اس یو ام سم بیا به شفت نهه یعنې قوس شروع کله مو چې قوس شروع کو عادات به ورته انتخاب کوئ بیا به قوس پې بند کې جمع بشي ګرچې فرمولې نورې هم زیاتې دي یا مثال په ډول دلته کرسر کېږدي دا ګورئ دا په همدغې هوم ټب کې یو آپشن ده په نوم د آټو سم ښکاري درته کله مو چې کلیک کو یو انټر ورته وښیې بیا هم جمع شو چې په هره طریقه یعنې هدف مې دا ده تاسو ته اسانه وي دې ته هم شی کوو یو ډیزاین ورکوو بیا بارډر اوس ګورئ دا معلومات کنټرول ای کنټرول سی کاپي خوښه مو ده په همدغې شیټ کې پیسټوئ خوښه مو وي په بل شیټ کې بل فایل کې هر چیرته چې وړئ فرق نه کوي خو شرط دا ده چیرته چې ستاسو سیل اکټیویټ وي یعنې کرسر مو چیرته چې موجود وي هلته به پیسټېږي اوس بیا ورسېدی که نو دلته اوس زمونږ کرسر پروت ده دا ګورئ دا اکټیو سیل په نوم یادېږي که نه کرسر مو دلته پروت ده زه ورته وایم پیسټ سپیشل اولنی آپشن چې کوم یو ده آل په دې مقصد ده دا څه معلومات چې دی دغه ټول موږ ته پیسټ کا دا کوم معلومات چې دی دا ټول دلته پیسټ کړه کلیک کې کا اوکې فورمولا هم راغلو صحیح شو ډیزاین هم راغلو بارډر هر څه راغلل که نه دا د څه شي کار و آل دا آل په دې مقصد ده دغه نارمل پیسټ چې ده عین همدغه کار کوي دا نارمل پیسټ مو کتلی ده که نه داسې یو کار کوي اوس داسې یو وخت راځي چې صرف په دغو معلوماتو کې زما شی پکار ده فورمول نو کنټرول آلټ وي شارکټ یې ده که نه ده څه ورته یم فورمولاس کله مو چې کلیک کو ګوره معلومات رالل سره د فورمول ولې ډیزاین لري نه لري دې استعمال چیرې ده دا کله استعمالولی شو څه ګټه ترې اخیستی شو ګورئ مونږ دلته کوم فنکشن استعمال کړی سم داسې یو وخت راځي په راتلونکي کې مثال په ډول تاسو د سم په ځای یو فنکشن کاروئ چې اته لس 12 لاینه صرف د هغې فنکشن کوډ وي خصوصا اف فنکشن او داشان نور فنکشن نو فنکشن مثال ډیر وخت یې نیولی وي تاسو وایئ چې مثال په ډول معلومات یې ما نه دي پکار دا کوم فنکشن کوم فورمول چې ما کارولی دی صرف دا مې پکار ده په نورو معلوماتو یې تطبیق کوم یو جدول دا لرو دا جدول ده بل دلته راځم دویم شیټ جوړوم دویم شیټ مې چې جوړ کو دلته اوس راځم چیرته راغلم دلته راغلم دغه ځای کې بیا هم یو جدول لرم خو دا جدول هغه جدول سره متفاوت وي شوي متفاوت مثال په ډول دلته سټوډنټس نیم پروګرام مثال په ډول ښه غوږ شئ صحیح شو فیس پیډ و بالانس صحیح شو پې ورسېدی که نه څه ورته وایم اوس نومونه دي شاګردانو خالد داود جانان مثال په ډول فرید صحیح شو رحمت حبیب دا یعنی ریکارډ دی شاګردانو مختلف پروګرامونه دي دا خو جدول بیله ده که نه ده نو مختلف ریکارډس دي دلته مثال دا په آرکل کې ناسته صحیح شو دا چې شي آرکل کې داخله کړي دی په ډي آی ټي کې کړي دی بی آی ټي کې کړي دی ایس آی ټي کې کړي مختلف پروګرام دا یو په ایکسل کې راغلی ده بل په هارډویر کې راغلی ده صحیح شو اوس دلته راځو فیسونه مثال نارمل فیسونه دا فیسونه دي موږ
پیډ کړي 100 روپۍ دي. مثال په ډول د 800 پیډ کړي، د 2400 پیډ کړي دي. صحیح شو. د هم 2300، د 4500، د 6000 مثال، او همدغه 10000 روپۍ پیډ کړي دي. صحیح شو. اوس دلته دغه ځای کې زه غواړم دوی مجموعه پیدا کړم. دا خو یو وړوکی فنکشن ده، ما درته ویل 12 لاینه کار وي. اوس که چېرته زه راشم مثال 10 لاینه 12 لاینه ما درته کارولي وي، نو خو ډېره اوږدېږي که نه، سر نه به فرمول تاسو لیکئ، اوږده خبره ده که نه. نو تاسو به څه وکئ؟ تیار فرمول فنکشن لرئ. دا ده که نه ده؟ دا زه کاپي کوم. کله مې چې کاپي کړه دلته راځم، دلته څه به ورته وایم؟ پیسټ سپیشل. کله به چې په پیسټ سپیشل کلیک کو فورمولا ورته وایم، کلیک کې کا اوکې. ها په دغه ځای کې موږ سره دا ایرر راکړو. پوهیږئ دا ایرر نه ده، دا کوم ایرر نه ده. اوس دغه ځای کې موږ سره ایدې دا سورس چې کوم یو ده، دا سورس ګورئ سورس همدا ده که نه ده؟ فرمول راغلی ده، سورس دلته پاتې ده. نو دې کار لپاره مونږ هغه سورس ورته ټاکو. مثال په ډول فرمول راغلو، کوم ځای نه ده؟ وایم دغې ځای څخه ده، دغې ځای څخه. اوس به ورسې. خو که چېرته فکر وکړئ دغه عمده معلومات کنټرول سی کاپي راغلمه چېرته دلته خو موږ سورس ورته وټاکلو که نه، کنټرول وي پیسټ مې کړو. همداسې ده که نه ده؟ کله مو چې دغه پیسټ کو، دا لږ څه وړوکی کوم، دلته اوس ورته یم دا کاپي کوم، کنټرول سی کاپي، دلته راځم کنټرول الټ وي، دغه ځای ته چې کله راغلم څه ورته وایم؟ فرمولا مو چې کله کلیک کو ایرر ورکو. دا ایرر ولې ورکوي؟ دې ایرر وجه شی ده. دغه ځینه دا کالم روګانې څو دانې دي؟ یو نه نیولې تر څو پورې دي؟ 9 پورې. ولې دلته وګورئ، دلته روګانې کمې دي که نه دي؟ که چېرته همدغه تاسو راواخلئ، ښه متوجه شئ، همدغه راواخلئ دلته کومه رو ده؟ همدلته ده که نه ده؟ اوس ورته وایي کنټرول الټ وي فرمولا. کله مو چې فرمولا ورته ویل ایرر یې ورکو؟ ور نه کو. که چېرته مثال روګانې کمې او زیاتې وي، یعنی که چېرته روګ کم او زیاته وه، امکان لري زیاتې شي، بیا هم ایرر سره مخامخ کېږي. یعنی په دې وخت کې تاسو چې کله فرمولا کاپي کوئ، هر کله چې هر چیرې وي، مثال دې روګانو دغه کم ده، نو تاسو کنټرول الټ وي اول خو به فرمول کاپي کوئ. فرمول مو چې کله کاپي کو نور به ورسره دغه نه کوئ، F2 سره دا ایډیټ کېږي. څو سره؟ F2 سره. یا د بله فرمولا بار ده که نه ده؟ فرمولا بار ته به راشي، دا کوم کوډ چې درکړی دا به پاک کړئ. بک سپیس بټن مو لیدلی ده، بک سپیس سره به یې پاک کړئ. بیا دغې 2 قوسو دننه هغه سیلونه به ورته انتخاب کړئ چې تاسو غواړئ دا فنکشن بیا اپلای شي. هغه چې هر فنکشن وي، نو چې کله مو انټر کو اتوماتې مجموعه راووته. او که بیا غواړئ چې نه دلته راځو، مثال دلته کنټرول الټ وي اول کاپي ته ضرورت ده، کنټرول سی کاپي، بیا دلته راځو څه ورته وایي؟ کنټرول الټ وي. دغې ځای کې بیا ایډیټ ته ضرورت نشته، ځکه روګانو تعداد سره شی ده مساوي ده. اوس به ورسېدی. ښه دلته موږ سره صرف شی پېښول فرمول. اوس دلته یو کس بل راځي، مثال په ډول انوار، دا شی وایي، دا هم ډي آی ټي وایي، دې فیس 1000 روپۍ ده، 900 روپۍ پیډ کړي. بل کس راځي یا خلیل پنوم، چی شي پنوم؟ F2 وخم. F2 همیشه ایډیټ لپاره استعمالیږي. دا څه وایي؟ دا اکسل وایي 6500 روپۍ. اتومات هغه پکې جمع کېږي که نه کېږي؟ فرمول باندې ورسېدی. اوس دلته یو بله موضوع ده، بیا راځم هماغه فرمول غواړم په دې تطبیق شي. ښایي کنټرول سی کاپي، ګوره یعنې فرمول ده، کنټرول الټ وي څه ورته فرمولا. اوکې په دې هم تطبیق شو. اوس دلته راځم، دلته څه ورته دا کاپي کا، همدا فرمول ده، په دې باندې تطبیق کا.
خو دلته زه ورته مساوي دغه فیس نه پیټ شي کا منفی کا ترڅو بالانس پیدا شي. همداسې دا کنه ده رحمته په پوهېږي. ګوره انټر چې واخې څو پاتې شوې 200. نو دا خو اوس ریکارډ زیات وي. زه هر یو ته داسې ولیکم چې مثال په ډول مساوي ګورې مساوي پیټ څخه فیس څخه پیټ چې کوي منفي کوي. نو دا خو یعنی مونږه وخت اسې ضایع کیږي. نو کله مو چې یو فورمول تطبیق کړو مثال په ډول مساوي فیس څخه پیټ چې کا منفی کا کله مو چې کلک کو دا فورمول په دې سل تطبیق شو نو څه به وکړي دا به انتخاب کې کله مو چې انتخاب کړل نو را به شي کیبورډ څخه کنټرول به مو نیولې وي سره د ډي واخې فورمول په دې نورو سلو هم تطبیق شو. دا یو طریقه. دویمه طریقه شي دا انډو کوم راشي دلته همدې سل کې فورمول دا کنه دغه کونج ګورئ د کونج نه د سکش کې د بل طریقه بیا راځو انډو کوما دلته چې انډو شو اسانه طریقې شه د دغه کونج کې کومه بټن چې انچر پرو دا انچر پوینټ دیته وي دا انچر پوینټ په نوم کوم بټن دلته ډبل کلیک کې اتومات په تطبیق کیږي. په ورسېدی مشکل شي خو نشته. اوس دلته اماغه عادت په دې هم ته پېسټوم کنټرول سی کاپی څه ورته ما کنټرول الټ وی شه دا موږ سره فورمولا سوال شي خو نشته دی کې څنګه د روګان نه ډیر شي دا ټوټل بیا لاندې کش کا خو طریقه مې د کم او زیات او به صرف ایډیټ کا که یا کم او یا زیات او صرف ایډیټ کا دې باندې ورسېدی. بل موضوع مونږ تاسو سره چې کومه ده ایډیټ کو کما غزنه کړسه عملته ایډیټ کاغه کاوس کې صرف سیلونه ورته زیات کا صحیح ده کنه. بل موضوع مونږ تاسو سره چې دا فورمول دا کنه دا زه چې کله دا عدد دلته پېسټوم دا نه پېسټيږي ګوري آیا پېسټيږي نه پېسټيږي ځکه دا عدد د یو فورمول څخه لاسته راغلی همداسې دا کنه ده. نو زه غواړم چې دغه قیمت دې دلته پېښ شي نو دې کار لپاره کنټرول الټ وی څه به ورته ویلیوز مو چې کله کلیک کو اتومات قیمت دې دلته راغلو خو ولیکم ډیزاین ورسره رانغلو. په ورسېدی. اوس یو بله موضوع ده دا معلومات زه کاپي کوم ټول کنټرول سی کاپی دلته چې زه کله پېسټوم همداسې دا کنه پېسټ مې کړل مثال درته څه ورته پېسټ نو دا په دې مقصد شو چې هغه خالد هغه کوم نمونه کومه ډیټا څه چې و هغه په دې باندې تطبیق شو همداسې دا کنه ده. زه غواړم چې نه دلته د صرف و صرف مونږ سره شی پېښ شي د هغې ډیزاین دې پېښ شي صرف و صرف شی دې پېښ شي ډیزاین. نو دې کار لپاره اول کاپی ضروری ده. کاپی مو چې اخیستې وي را به شي چېرته پیسټ سپیشل ته شی به واخلی فارمیټ به چې کله کلیک کو نور هیڅ شی پیسټ نه شول صرف شی پیسټ شول ډیزاین یې پیسټ شو. اوس په ورسېدی کنه لیکل هماغه مونږ لیکل دي یعنی ځکه دا شرکتو کې یا کمپنیانو کې ډیزاینونه اکثریت سره شوي مشابه وي مساوي وي. انشاءالله په ورسېدی مشکل شي خو نشته دی کې انشاءالله په ورسېدی کنه ادامه به په خیر سبا